رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده مختصر تفسير او ترجمه په سلسله کې را رسیدلیو په تفسیر د سورة الاعراف کې 4 نمبر آیت ته الله عز وجل مخکې د قومونو واقعات بیانول، د نوح علیه السلام نه شروع 15 پیغمبرانو واقعات به بیانوي او دا خبره به کې کوله چې تاسو دې خلکو ته وګورئ، دوی له پیغمبران رال، انبیاء ته رال، کتابونه رال، خو دوی بیم د الله خبرې نه منلې، نو الله ورسره څه کار وکړو؟ الله هلاک کړه دی او هغې د دنیا د مخې نه ورک کړه. نو ګوره تاسو سره به هم دا کار وکړي. اوس مخکې د عادیانو واقعه تېره شوه، هود علیه السلام هغې ته راغلی، اوس الله د ثمودیانو واقعه راوړي. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإلى ثمود أخاهم صالحا، او لګلو موږ ثمودیانو ته ورور د هغې صالح علیه السلام. ثمودیان د صالح علیه السلام واقعه راوړي چې دا کوم قوم ته لېږلی شوی و؟ ثمودیانو ته. ثمودیان دا د عربو یو قبیله وه، دا ثمودیان. دا د ثمود ابن عامر ابن ارم ابن سام ابن نوح علیه السلام اولادو، هغې په اولادونو کې راتله. او دا خلک چې دی د دې حجاز او د دې شام په منځ کې چې کوم علاقه د وادي القرا دا ورته وایي، دغه ځای کې دی شاوخوا اوسېدل، دغه ځای کې اوس ورته دیار ثمود وایي. مدائن صالح تلي وایي هغه طرف ده، مدائن صالح. دلته د دې کورونه دي. دوی ښه طاقتور خلک وو، ښه طاقتور خلک وو، جسماني طاقت د دوی وو، په مټو کې د دوی زور وو. غرونه به دوی تراشل، کورونه به یې پکې جوړول، ښارونه یې پکې جوړ کړي په دې غرونو کې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک ته نو 9 کال د هجرت و تقریبا، په دغه علاقه باندې چې کله ورتیر شو مدائن صالح باندې، نو د ثمودیانو د دې کورونو په دغه علاقه کې ایثار شو. نو بعضې کسان لاړ او د هغې د چې کوم کوې و د هغې نه اوبه وڅښلې او اوړه ورسره و، هغه اوړه یې واغږل په دې اوبو باندې، خوراک یې هلته پوخ کړو ځان دپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو، هغې ته یې حکم وکړه چې د خپلې کټوۍ مټوۍ ټولې واړوئ او د هغه ګلی شوي اوړه چې کوم دي دا اوښانو ته کېدی، دا مه خورئ وئ. او د هغه ځای نه روان شو او هغه کوي ته ورلو چې کوم به د صالح علیه السلام د هغې نه اوبه څښلې، هغه ځای ته م ورغلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل چې د دې ځای نه زر زر وځئ، زه یېرېږم هسې نه چې په تاسو باندې عذاب ورسېږي، کوم عذاب چې هغې ته رسېدلی و، هسې نه چې ګوره دا عذاب تاسو ته ورسېږي. نن سبا خلک څه کوي؟ لاړ شي بیا تصویران وباسي پکې، هلکه دې نه په منډه ځان وباسئ، دا خلک الله هلاک کړي دي. نو صالح علیه السلام هم په دې قوم کې یو شریف انسان او ډېر اوچت خاندان سره د تعلق. دوی ورته ویل ګوره زه الله را لېږلی یم دې دپاره چې زه د الله توحید تاسو ته بیان کړم. نو ډېرو کمو خلکو، کمزورو خلکو د دې خبره ومنله. نو کله چې صالح علیه السلام دوی ویرول د الله د عذاب نه، نو دوی ویل چې سیده موږ ستا خبره منو، خو یو نښه راوړه، دا غر دی مخامخ د دې نه د یو اوښه راوځي. همدقسې وشو، اوښه راووتله. کله چې دوی وکتله چې دا خو رښتیا را، نو بیا هم ایمان را نه وړو په هغې باندې، تر دې چې دومره په سرکشۍ کې راله، هغه اوښه یې قتل کړه، مړه یې کړه. نو صالح علیه السلام ورته وویل چې تاسو دومره ظالمان یې، تاسو اوس د 3 ورځو کې د عذاب انتظار کوئ. کومه ورځ ده؟ جمعرات، جمعه او هفته. په دې ورځو باندې دا 3 ورځې دي، په دې کې به تاسو ملایک هلاکوي. نو دغه شانته ملایک رال او یو چغې پې وواله چې د دې چغې سره د دې زړونه وچاودل او روحونه د دې نه ووته، ټول په دغه ځای کې مړه شو. بیا صالح علیه السلام راغی ودرېد د دې روحونو ته، مړي چې پراته وو. نو ورته ویې ای زما قومه، تاسو ته ما نه ویلي چې ګوره زه د الله پیغمبر یم او د الله خبرې ومنئ؟ ما خو ستاسو خیرخواهي لټوله، تاسو خپل خیرخواهان وجنئ، تاسو خیرخواهان نه منئ. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر په غزا کې راغی او هغه مړو ته ودرېده، قلیب بدر،
او هغې ته مخاطب شو، نو الله هغې ته خبرې اورولې نو دا خبرې هغې ته اورئ د معجزې په شکل باندې. دا نه دی چې مړی خبرې اوري که نه اوري. زمونږ دغه نه اوري، د ژوندي نه اوري، نو مړی بیا څه واوري. د سړي ورته مرۍ ورته د سړي وچه شي او مرۍ خرابه شي خو نه اوري، ژوندي نه اوري، مړی به څنګه واوري. الله المستعان. نن سبا په دې کې خلک نه ختي، مړی اوري که نه اوري. او هلکه ته امت په ضد یې، ته په څه باندې خلک کم ځای ته ورسېده، ته دا قصې کوې اوس. نو الله دا واقعه بیانوي. دی واقعاتو ته به الله اشاره کوي په دې آیتونو کې. وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح علیہ السلام دی ته الله راولېږه. قال یا قوم اعبدوا الله، وتوی زما قومه بندګي وکړئ د الله. ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره اله بغیر د الله نه. قد جاءتکم، یقینا راغلی دی تاسو ته، راغلی دی تاسو ته بینة من ربکم، ښکاره دلیل له طرف ستاسو نه. هذه ناقة الله لکم، دا اوښه د الله ده ستاسو دپاره آیةً نښه ده، د معجزې په شکل راغلی. فذروها، نو پرېږدې دې لره تأکل فی ارض الله، چې دا خوري خوراک کوي په ځمکه د الله کې. ولا تمسوها، او مرسوئ دې ته بسوء څه تکلیف. فیأخذکم عذاب علیم، نو وبنیسي تاسو عذاب درناک. واذکروا، او دا یاد کوي، اذ جعلکم خلفاء، کله چې تاسو وګرځولئ نائبان من بعد عاد، وروسته د عادیانو نه. عادیان چې کله هلاک شو د هود علیه السلام قوم، نو دی الله راوست، را پیدا یې کړو. وبوأکم فی الارض، او ځای درکړ تاسو لره په ځمکه کې. تتخذون من سهولها قصورا، چې تاسو نیسئ د میدانونو د هغې نه. سهولها میدانونو ته وایي، قصورا بنګلې د هغې نه جوړوئ، په میدانونو کې بنګلې جوړوئ. وتنحتون الجبال بیوتا، او تراشئ د غرونو نه کوټې جوړوئ، په هغې کې کورونه. فاذکروا آلاء الله، نو یادوئ نعمتونه د الله. ولا تعثوا في الارض مفسدین، او مګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. قال الملأ الذين استكبروا، نو ویل هغه غټانو، هغه کسانو چې لویي کړې وه د قوم د هغه نه. للذین استضعفوا، دا کسانو دپاره چې کمزوري ګڼلی شوي وو د وجې د غریبۍ نه. لمن آمن منهم، د هغه چا نه چې ایمان یې راوړی و د دوی نه. دې ته ویلې چې تاسو پوهېږئ چې د صالح علیه السلام دا د الله د طرف نه رالیږلی شوی. دې ته ویل چې او دا خو الله رالیږلی دی که نه، الله رالیږلی دی، پیغمبر دی، موږ په ایمان راوړی دی. نو دې متکبرینو څه ویله، وایي دا تاسو چې په چا ایمان راوړی دی، په همدغې سړي باندې موږ کفر کوو. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا تاسو پوهیږئ چې یقینا صالح علیه السلام رسول دی د طرفه د رب د هغه نه. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، یقینا دوی ویله یقینا موږ په هغه څه باندې چې رالیږلی شوی دی په هغې باندې ایمان لرونکي یو، موږ خو ایمان راوړی په هغې باندې. همیشه د رسولانو تابعداري څوک کوي؟ کمزوري خلک د هغې تابعداري کوي. په دین باندې عمل همیشه کمزوري خلک کوي. دا غټایټ چې کمی که نه، غټایټ دا اکثره د دین په دشمنۍ کې ولاړي، دین سره دشمني کوي. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، مونږ ایمان راوړی دی. قال الذين استكبروا، ویل هغه کسانو چې لویې کړې وه، انا بالذي آمنتم به کافرون، یقینا مونږ په هغه څه باندې چې ایمان راوړی تاسو په هغې باندې انکار کوونکي یو. فعقروا الناقة، دا خو څه کې راولېږېدل هغه اوښې څه کړه، مړې کړه. دا یو معجزه و د الله راوړې. دا څومره ظالمان خلک دي، پیغمبر ورته الله راولېږي مړېږي، چې بیا دی کومه معجزه وغواړي د پیغمبر نه، هغه ورته الله راولېږي پیښېږي. نو په کار دا دی چې بیا خو سم شي که نه، دې راولېږي هغه معجزې مړه کړه چې کومه دی غوښتې وه، د دې په خوښه راغلې وه. فعقروا الناقة، نو پس دی هلاک یې کړه هغه اوښه. وعتوا عن امر ربهم، نافرماني وکړه د حکم د خپل رب نه. وقالوا دی ویل یا صالح ائتنا بما تعدنا، ای صالحه ته راوله مونږ ته هغه چې ته هغه عذاب مونږ ته راوله چې ته مونږ یېرې د هغې نه. تعیدنا ته یېرې
دا غینه مونږه. ان كنت من المرسلین کته چرته د را لېږلې شو نه صحیح پیغمبري نو عذاب دی راوله، عذاب دی راغو که ځکه الله پیغمبرو. فاخذتهم الرجفة نو پس ونیول دی لره زلزلې. فاصبحوا في دارهم جاثمین نو وګرځېدل دی په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته مړه دلته په کورونو کې. فتولى عنهم پس واوړېدو د دوی نه وقال او دا خبرې ورته وکړه یا قومي زما قومه لقد ابلغتكم رسالة ربي یقینا ما رسولی دی تاسو ته پیغام د خپل رب ونصحت لكم او خیر خواهی مې وکړه ستاسو دپاره ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینه نه کوئ د خیر خواهانو سره. ما خو خپل کار وکړه چې تاسو ته مې ستاسو خیر خواهی مې ولټوله تاسو نه منئ. ولوطا اذ قال لقومه وس الله د لوط علیه السلام واقعه راوړي چې کله الله عز وجل هغه راولېږي خپل قوم ته. لوط علیه السلام دا د هاران ابن آزر زوی دا د ابراهیم علیه السلام څه کېدو وراره کېدو د هغه زوی او په هغې باندې ایمان راوړی ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړی او دغه سره به شام ته هجرت هم کړی لیکن دا به وروسته دا په دې اردن کې اوسېده د صدوم علاقه چې ورته وایي دلته اوسېده هلته اوسېده او د هغې کلي والاو دپاره به الله دا وروسته پیغمبر مقرر راویلېږه. تقریبا دا څه د پاسه تقریبا 40 لکه کسان مفسرین لیکي. دې خلکو په هغه وخت کې د شرک نه علاوه نور ګناهونه هم کول لکه لواطت هلکانو ته راتګ کول بېحیایي کول دا بیماریانې په دې کې وي. دا مرض اول دی را پیدا کړی دا په هیڅ چا کې نه. عمرو بن دینار رحمه الله وایي د لوط علیه السلام د قوم نه مخکې دا مرض دا په بل هیڅ چا کې نه دا کار دی پیدا کړی دا د دې د وجې نه. نو لوط علیه السلام خپل قوم ته دعوت وله ورکړه نو دوی پسې خندا شروع کړه خندا یې پسې شروع کړه نو هغه ولې دمکي ورکړه نو دوی د هغې د شړلو دمکي ورکړه ګوره موږ به تا وشړو. نو بیا د الله عذاب په دې باندې راغی په دې صدوم او عموریه علاقه کې الله په دې باندې د اور باران وکړه او بیا دوی الټې را ګزاره کړه د ځمکې ته راویشتل ټول یې هغه ځای کې تباه و برباد کړه. هغه ځای ته اوس بحر میت وایي بحر میت په هغه ځای کې دوی ټول الله تباه و برباد کړه. لوط علیه السلام سره د یو څو کسانو د مؤمنانو هغه د دې کلي نه ووته د الله په حکم سره هغوی بچ شو. نو دوی دا کارونه کول الله دوی تباه و برباد کړ. د اسلام په نظر کې دا لواطت چې دی لواطت دا ډېره غټه ګناه ده غټه ګناه ده. حافظ ابن قیم رحمه الله وایي چې په قرآن کریم کې د ګناهونو نه صرف یو شرک دی یو زنا ده او بل لواطت دی چې دې ته الله خبیث ویلی دی خبیث نجس او خبیث یې دې ته ویلی دا ډېره غټه ګناه ده. دې وجې نه حدیثو کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا په لواطت باندې څوک ولیدل نو فاعل او مفعول دا دواړه دې قتل کړي دا دواړه دې قتل کړي. او په دې د صحابه کرامو اجماع نقل ده چې دا لوطي سړی چې دی لوطي دا به قتل کولی شي ځکه دا ډېره سخته غټه ګناه دې کړې ده. د دې حد څه دی قتل دی وجل دی. نو الله عز وجل دې آیتونو کې د لوط علیه السلام واقعه ذکر کوي. ولوطا او منګه لوط علیه السلام لېږلی و اذ قال لقومه کله چې په کوم وخت کې چې دوی وویل خپل قوم ته اتأتون الفاحشة آیا تاسو راتلل کوئ بدکارۍ ته ما سبقکم بها چې مخکې والی نه دی کړی په دې سره ستاسو نه بها په دې سره من احد من العالمین هیڅ یو تن د مخلوقاتو نه دا کار نه دی کړی. داسې ګناه کوئ چې نوې ګناه تاسو دنیا ته راوړئ. انکم لتأتون الرجال یقینا تاسو راتلل کوئ خامخا خلکو ته نارینهو ته رجال نارینهو ته وایي شهوة په شهوت سره من دون النساء سوا د زنانو نه
بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم زیاته کوونکي. وما كان جواب قومه نو جواب د قوم داغه الا ان قالوا مگر دا خبره وا چې دی ویل اخرجوهم من قريتكم دمکی ولا ورکل استاد کلی نو باس وی باس یو بل تی ویل وی باس دا سره من قريتكم د خپل کلینا انهم اناس يتطهرون یقینا دی خلق دی چې ځان پاک پاک کوي ځان ته پاک پاک وی دی وباسي. نن سبا چې چاته وی لکه دا کارونه مکوئ ته ځان ته ډېر پاک وی او دی ځان به داسې پاک پاک کوي. فانجیناه الله وی پس نجات ورکوم اغلرا و اهله او اهل داغتا چې کم کسان د سره کور والا الا امراته مگر خزه داغنه اهل کی خزه راځي کنه خزه چې دا هغه د دې خبره ونه منله كانت من الغابرين ود ارست پاتې کیدونکو نه عذاب کی هغه هلاک کړه الله په عذاب کی. وامطرنا عليهم مطرا او باران وکمن په دی باندې باران د کانو باران پیرلا وک. فانظر وګورا كيف كان عاقبة المجرمين نو څنګه شو انجام د مجرمانو. وإلى مدين أخاهم شعيبا او مدين تولېګه منګه ورور د دې شعيب. اوس د شعيب عليه السلام واقعا الله ذکر کوي. مدين دا یو قبیله وا او مدين اصل کې د ابراهیم عليه السلام زوی او شعيب عليه السلام د دې قبیله یو فرد د دې د پلار نوم میکیل ابن یشجر ابن مدين دا د دینو چې د حجاز په لار باندې معان یو علاقه دغه ته نږدې دلته اوسېدل. ابن کثیر رحمه الله وی چې دوی ته په قرآن کې الله اصحاب الایکم ویلی دي ایکا، لیکن عکرمه او سدی رحمهم الله غوی چې شعیب علیه السلام الله دو قومونو ته لېږلی و، دو قومونو ته، یو دغه مدین والا ته دا واقعي چې بیانېږي مدین والا دی الله به په چغه باندې هلاک کړه او به چې دی کله هلاک شو نو به الله دی ایکا والا او ته ولېږه ایکا هغې به الله د وریځې په عذاب سره هلاک چې د هغې وریځې نه اور راتوی شو اور او الله به دی تباه و برباد کړل ته وسوځول. نو شعیب علیه السلام دی قوم ته راغی او د دې قوم چې دی په ګناهونو کې اخته و، د شرک نه سوا د نور ګناهونه چې کم کول نو هغه ګناهونه د دې سو ناب تول کې کمی کو، په لارو کوڅو کې به ولاړو خلک به هېرول او مالونه به د خلکو نه اخیسته، په زوره به د خلکو نه ټکسونه اخیسته. نو الله شعیب علیه السلام دې ته راولېږل دپاره د دې چې دی د ګناهونه پرېږدي، دی د هغې خبره ونه منله او دغه مرض په دې کې نورم ډېر شو. نو الله به په دې باندې عذابونه راولېږل. دې واقعې ته به الله عز وجل دې آیتونو کې اشاره کوي. و الی مدین او مدین ته موږ راولېږه اخاهم مدین والاو ته م راولېږه ورور د دوی شعیبا شعیب علیه السلام. قال یا قوم اعبدوا الله نو دوی ویله ای زما قومه عبادت وکئ بندګي د الله وکئ. ما لکم من اله غیره نشته ستاسو لپاره حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. قد جاءتكم بینة من ربکم یقینا راغلی دی تاسو ته ښکاره واضح دلایل د طرفه د رب ستاسو نه. فاوفوا الکیل والمیزان نو پوره کوئ کیل پیمانې لره والمیزان او تول دا پوره کوئ ځکه دا مرض و په دې کې دا مرض و. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموئ خلقو نه څیزونه د هغی دا مکموئ. نن سبا هم شته که نه ځوانان ځان نیکاڼي جوړ کړي هغه چې وګورې نو د هغې تول او دغه د نورو کاڼو نه کمي خاص هلته ایښي او یا د اعتماد دپاره بل یو ملګري سره یې خواته ایښي که نه هغه زر یې ترې راواخلي د هغه نه دا خیال کوي چې بس د ده دا سوچ را نه شي چې دا په دې کې زه دا کاتې کوم که نه ډوبې کاتې کوم. نو دا ډوبې کاتې چې دی په دې امت کې هم خلک کوي لکه څنګه چې دی کولی، ځکه دا خو سړي ته پته نه لګي که نه یو شی دی واغسته دا څو کیلو دی تو خو په ګوتو کې تللی نه شي چې دا په ګوتو کې وتلی او نه څوک تلي خو دا کاتې دی کولی. دې امت کې هم داسې خلک شته ځوانان. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم خلکو سره د هغې څیزونو کې کموالی مه کوئ غټه ګناه ده.
ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ پس مکه کې بعد اصلاحها وروسته د اصلاح د ځمکې نه دا کارونه مکوئ الله ورته ویله ځکه دی خلق به هیرول کنه خلقو ته به ناستو په لارو کې مالونه به یې ترې اخسته شوکې به یې کولې ذلکم خیر لکم دا غوره دي ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو ایمان والئ ولا تقعدوا بكل صراط نو تاسو مه کښېنئ په هره لاره کې توعدون چې خلک یېروئ وتصدون او خلک منع کوئ عن سبیل الله د لار د الله نه من آمن به چا چې ایمان راوړی په الله باندې وتبغونها عوجا او تاسو لټوئ په هغې کې کوږوالی واذکروا او یاد کئ اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو کم وئ فکثرکم نو الله تاسو زیات کړئ وانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین نو څنګه شو انجام د فساد کوونکو یعنې تاسو ډېر کم خلک وئ ستاسو مالونه هم کم نو تاسو الله ډېر کړئ هغه قوم قبیله ستاسو ډېره شوه نو تاسو هغه زوړ حالات لږ رایاد کړئ ځان ته که نه هغه حالات رایاد کړئ نو دغه د الله به شکر وباسئ په دې باندې مال بچي الله تعالی ډېر کړه په دې باندې ته شکر وباسه دا نه چې فخر پې وکړې هلکه زمونږ ګوره دومره کسان یو په خاندان کې او داسې داسې به دي کوو وایي سل پاپړ یو لاوړه چې څونه ډېر یې هغه نه کې بې غیرت هم نه نو په دې باندې به شکر کړې د الله ښه د الله شکر به پې کړې دا نه دی چې ته بے فخرونه کې خلکو ته بدماشۍ نه کې په دې قلیلا تاسو لږ وئ نو دا خبرو ته شعیب علیه السلام وکړه چې ګوره د الله د نعمتونه رایاد کوي شعیب علیه السلام ورته بیان کوي ښکلي انداز سره شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیا وایي د انبیاو څه خطیب نو دا ټول کارونه په شعیب علیه السلام کې موجودو امر نهي ترغیب ترهیب دا ټولې خبرې ورته وکړي او ناشنا طریقې سره ورته دعوت ورکړو داعي ته د دعوت طریقه هم ښیي چې دعوت کې په کومه طریقه به کې خلکو ته دعوت کې دا د دعوت طریقه ده د انبیاو نه د دعوت طریقه یاده کوي خلکو ته دعوت کوه وانظروا او بیا وګورئ د خلکو انجام ته وګورئ چې الله تباه کړي دي هلاک کړي دي الله د دنیا وزګاره کړې ده نو ګوره تاسو سره به هم دا کارونه وشي دا کار مه کوئ وان کانت طائفة منکم او کئی وډله ستاسو نه آمنو چې ایمان یې راوړی بالذي په هغه څه باندې ارسلت به چې رالیږلی شوی یم زه په هغې باندې وطائفة او بله ډله لم یؤمنو ایمان نه یې راوړی فاصبروا نو صبر کوئ حتی یحکم الله تر دې چې فیصله وکړي الله بیننا په منځ زمونږ کې وهو خیر الحاکمین او الله ډېر غوره دی فیصله کوونکو نه الله به زمونږ ستاسو په منځ کې فیصله کوي که نه چا ایمان راوړه چا را نه وړه دا فیصله به څوک کوي الله عز وجل به کوي دو ته دعوت وکړه او فاصبروا نو صبر کوئ صبر نه مراد دلته څه دی کلکوالی دی د کلکوالي په معنی باندې ګوره د الله احکام کلک راونیسئ او مضبوط اوسیږئ یا دا دی چې فاصبروا نه مراد څه دی انتظار کول دي انتظار کوئ تاسو عفوا فاصبروا نه مراد څه دی قوم ته وایي قوم ته خپلو اتباعو ته نه وایي تاسو انتظار کوئ یا صبر کوئ حتی یحکم الله تر دې پورې چې فیصله به وکړي الله بیننا په منځ زمونږ کې وهو خیر الحاکمین او الله ډېر غوره دی فیصله کوونکو نه تمامي فیصلې به د الله مخې ته کېږي او بهتر فیصله کوونکی څوک دی د الله فیصله هغه فیصله ده چې هغه فیصله څوک نشي ماتولی هغه فیصله ده چې هغه فیصله نافظولی شي دغه شانته د انصاف او د عدل نه ډکه فیصله ده د الله نو د ظلم نه به نه یېرېږي الله چې کوم فیصله کړي په هغې کې به ظلم نه وي وهو خیر الحاکمین او الله غوره دی د څه نه د فیصله کوونکو ته یعنی حاکمین جمع ده که نه په دې کې دې ته اشاره شوه چې انسان تم حاکم ویلی شي چې هغه فیصله کوي د خلکو په منځ کې ځکه الله غوره دی د حاکمینو جمع یې راوړه دلته قال الملأ الذين استكبروا من قومه نو ویله غټانو د هغه کسانو چې لویې کړې وه د قوم دغه نه هغه غټانو شعیب علیه السلام چې کله دې ته دعوت ورکړو نو دې دعوت قبول نه کړ اصلاح
هغه دی قبول نه کړه او دی دمکی ورکړه مسلمانانو ته چې تاسو به موږ د دې ښار نه وباسو د دې ښار نه به موږ وباسو او دا خبره ورته وکړه چې دا ته کومې خبرې کې دا خو موږ نه منو ګوره دا ته چې کوم دین ته موږ رابلې دا خو موږ نه منو دا خبرې ورته وکړئ قال الملأ الذين استكبروا من قومه نقوم د دینا لنخرجنك يا شعيب خامخا موږ به وباسو تعالی را ای شعیب علیه السلام والذین آمنوا معك او هغه کسان چې تا سره ایمان راوړی دی من قریتنا د کلي زمونږ نه او لتعودن فی ملتنا یا دا دی چې خامخا تاسو به واپس کیږئ په دین زمونږ کې قال اولو كنا کارهین ویل هغه آیا اگر که مونږ یو بد ګڼونکي قد افترینا نو که دا کار مونږ وکړو ستاسو دین ته واپس شو نو مونږ څه وکړو قد افترینا یقینا جوړ کړي وی مونږه په دغه وخت کې علی الله کذبا په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم که چېرته مونږ واپس شو په دین ستاسو کې بعد اذ نجانا الله منها وروسته د دې نه چې الله نجات راکړه خلاص که الله مونږه د هغې نه وما يكون لنا او ندی جائز زمونږ دپاره ان نعود فيها دا چې مونږ واپس شو په دې کې الا ان يشاء ربنا مگر که غواړي رب زمونږ دی وسع ربنا كل شيء علما پراخه دی رب زمونږ هر یو شي ته په علم سره علی الله توکلنا په الله باندې مونږ ځان سپارلی دی ربنا افتح بیننا ای رب زمونږ فیصله وکړي په منځ زمونږ کې و بین قومنا او په منځ د قوم زمونږ کې بالحق په حق سره وانت خیر الفاتحین او تی غرد فیصله کوونکو نه الله به دې څه کړه هلاک یې کړه تباه او برباد یې کړه بے شعیب علیہ السلام چې راغی دې ته ویل چې ګوره تاسو ته ما د الله پیغامات نو را رسولي او دغسې خبرې ورسره وکړې او زه ستاسو لپاره خیرخوا وم تاسو خیرخواهان تاسو نه منل نو ګوره دا ستاسو انجام شو که نه او د شعیب علیہ السلام هم دا خبرې د قوم سره داسې خبرې وي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنګ بدر کې د قریشو د مقتولینو سره کړی وي هغه کوي ته چې غورځولي او د هغې سره خبرې کړې وي وانت خیر الفاتحین وقال الملأ الذين كفروا او ویل غټانو هغه کسانو چې کفر یې کړی و من قومه د قوم دا غنا لئن اتبعتم شعیبا که چېرته تاسو تابعداري وکړه د شعیب انکم یقینا تاسو په دغه وخت کې به تاسو اذن لخاسرون په دغه وخت کې د تاوانیانو نه به دعوت یې کوو ګوره چې وانه وړی د دین نه فاخذتهم الرجفة نو بیا خو عذاب راځي که نه چې د پیغمبر خبرې نه منې عذاب به د باندې الله راولي که نه فاخذتهم نو ونیول دی لره الرجفة زلزله پې الله راوسته فاصبحوا نو وګرځېدل دی شول دوی فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخې پراته الذین کذبوا شعیبا هغه کسانو چې دروغجن کړی و شعیب علیه السلام له څه شو ختم شو تباه و برباد شو کأن لم یغنوا فیها گویا کې نه اوسېدل فیها دی په هغه ځای کې داسې شو چې تا هېڅ اثار یې پاتې نه شو ته به وایې چې دلته هېڅوک اوسېدلي نه دي الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې دروغجن یې ګڼلی شعیب علیه السلام لره کانو هم الخاسرین او دی د تاوانیانو شو فتولی عنهم نو پس واوړېد مخ یې واړو د دوی نه او روان شو وقال یا قوم او وی ویل ای زما قومه لقد ابلغتکم رسالات ربی یقینا ما رسولی دي تاسو ته پیغامات د خپل رب ونصحت لكم او خیرخواهي مې وکړه ستاسو فکیف آسا علی قوم کافرین نو څنګه به زه خفګان وکړم په هغه قوم باندې چې کافرو قوم کافرانو باندې څنګه خفګان وکړم تاسو ته خو ما پیغامات در رسولي وو نو سلام وی وما ارسلنا فی قریة د پنځه انبیاو واقعیو ذکر کول نه وروسته الله پنځه واقعې بیان کړي یو قانون بیانوي الله هر کله چې یو نبي راولېږي او خلک د هغې مخالفت وکړي او په خپل شرک او ګمراهۍ باندې مضبوط پاتې شي نو الله عز وجل به دغه خلکو
هغه خلکو ته به قسمه قسم عذابونه ولا ورکوي، لکه لوږه پې راولي، فقر پې راولي، محتاجي پې راولي، تنګدستي پې راولي، بیماري پې راولي. څه دپاره؟ چې دی د الله دین ته واپس شي او دی د خپلو ګناهونو نه د شرک نه توبه وباسي. څومره چې عذابونه راځي، اوس خو نور پیغمبران نشته که نه، چې اوس نور پیغمبران وین نور به م راتلی، اصلاح به یې کولی. نو د دې وجې نه نور پیغمبران نه راځي، الله سزاګانې ورکوي خلکو له، او ګرانۍ نه په خلکو باندې راشي، به چغې وایي، غلط خلک پې مسلط شي، به چغې وایي. نو دا یو امتحانی د الله د طرف نه. وما ارسلنا فی قریة من نبی، او نه دی را لېږلی مونږ په یو کلي کې یو نبی پیغمبر، الا اخذنا اهلها بالبأساء، مگر نیولی دی مونږه اهلها، اهل اوسیدونکي د هغې کلي، بالبأساء په تکلیف د مال سره، والضراء او په تکلیف د بدن سره، لعلهم يضرعون، د دې لپاره چې دی عاجزي وکړي الله ته. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بے بدل کمون په ځای د تکلیف باندې ښه حالت په دې باندې مونږ راوست، بے په الله انعامونه وکړو. حتی عفو، تر دې چې دی به ډېر شو. وقالو، او دی دا خبره کوله، قد مس آباءنا الضراء، یقینا رسېدلی دی پلارانو زموږ ته تکلیفونه، والسراء خوشحالي مو ته رسېدلې ده. الله وی بې په عذاب راوست. فأخذناهم بغتة، دراونیول مونږ دی له ناڅاپه، وهم لا يشعرون، او دوی نه پوهېدل. اوس الله دا خبره کوي چې ایمان او تقوا دې له ترغیب ورکوي. ترغیب ګوره، که تقوا او ایمان هم اختیار کړه نو الله به په تاسو باندې دنیا هم پراخېږي او د عذابونو نه به هم بچ شئ. نو دا خبره کوي الله، که چېرته دې کلي والاو د انبیاو خبره منلې وې، تقوا یې اختیار کړې وې او د ګناهونو نه ځان ساتلی وې، نو د اسمان او د ځمکې خیرونه به الله وایي ما دی له ورکړي وې، برکتونه به مې ورکړي وې. خو دی داسې ونه کړه. کله چې دی ته پیغمبران رال، د ګناهونو نه منع کړه، نو دی نه منع کېده د ګناهونو او بېغمه ګرځېده چې موږ به څوک رانیسي. الله به دی راونیول، هغه امن یې وله، بد هم نه کړو، الله راونیول. ولو ان اهل القرى، او کچرته د دې کلو والا امنو ایمان یې راوړی وی، واتقوا او تقوا یې اختیار کړې وی، لفتحنا علیهم، نو خامخا راکولاو کړی به وی مونږ په دوی باندې برکات من السماء، برکتونه د اسمان، والارض او د ځمکې نه، ولکن کذبوا، لیکن دی دروغجن وګڼل پیغمبران، فاخذناهم، الله وی مونږ راونیول، بما كانوا یکسبون، په سبب د هغې چې دی کول. افامن اهل القرى، آیا په امن کې دی د کلی والا، هغه کلی والا دی په امن کې دی نسنه، ایاتیهم، دا چې را بشي دی ته، بأسنا، عذاب زمونږ، بیاتا د شپې، وهم نائمون، او په حال په داسې حال کې چې دی به اوده پراته وي، د دی نه دی په امن کې دی. الله عذاب خو په هر وخت کې راتلی شي، خو چې دا خوب کې د باندې راشي نو ته به په غفلت کې پروت یې، نو دا به ډېر سخت عذاب یې الله وایي، ته به خبر نی او د الله عذاب به په تا باندې راغلی. او امن اهل القرى، آیا په امن کې دی هغه کلي والا، ان یأتیهم بأسنا، دا چې را بشي عذاب زمونږ دی ته، ضحا، په وخت د څاښ کې، وهم یلعبون، او دوی به لوبې کوي، مشغوله وی. افامنوا مکر الله، آیا دی امن دی، په امن کې دی د الله د تدبیر نه. فلا یأمن مکر الله، نو بس په یېره کې نه دی بیېرېږي د تدبیر د الله نه، الا القوم الخاسرون، مگر هغه قوم چې تاوانیان دي. اولم یهدي للذین آمنوا، اوس په دې آیات کې الله عز وجل انسانانو ته غټ خبرداری ورکړی دی چې په دې دنیا کې اوسېدل داسې اوسېږي چې همیشه به د الله د عذاب نه یېرېږئ، او د هغه قومونو د انجام نه تاسو نصیحت واخلئ که نه چې الله هغې هلاک کړي، د هغې نه عبرت واخلئ. ګوره که ګناه کوئ او عبرت نه اخلئ نو داسې به هم الله راونیسي لکه څنګه چې دغه مخکې قومونه رانیولي دي او سزا ول الله ورکړې ده.
اولم یهدی للذین یرثون الارض، آیا نه ښکاره شوی هغه کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه، من بعد اهلها وروسته د اوسېدونکي د هغې نه، ان لو نشاء که چېرته موږ وغواړو اصبناهم بذنوبهم نو موږ به ورسوو دوی ته عذاب د دوی په سبب د ګناهونو د دوی، ونطبع على قلوبهم او مهر به ووهو موږ په زړونو د دوی، فهم لا يسمعون وی به دوی نه اوري. په دې کې د امن نه نشي دا د کلي والا چې یې به په ګناهونو کې راونیسو، یې به ولې دا زړه مهر به پرې ولګوو، داسې دی لکه ختم الله على قلوبهم. نو یو قسم دمکی دی د الله د طرف نه چې یې پرې عذاب راولو او یې به د هدایت نه دی محرومه کو. تلک القرى، اوس په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې دا د پخوانو امتونو واقعات او د هغې بد انجامونه بیانوي چې د دې د څه لپاره، د دې لپاره چې د دې نبي چې کوم قوم دی پیغمبر دی د دې نه عبرت واخلي او ایمان راوړي او تسلی ده پکې پیغمبر ته چې ګوره که دا مشرکان ستا خبره نه مني نو دی ګوره تا ته هیڅ قسم تکلیف نشي رسولی، الله به دی هلاک کي او تا به ته الله بچ. تلک القرى، دغه کلي دي، نقص علیک من انبائها، مونږ بیانو په تا باندې خبرونه د دوی، بیان یې کړه کنه 15 پیغمبران واقعات. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، یقینا راغلي دوی ته پیغمبران د دوی، پیغمبران د دوی په ښکاره دلیلونو سره. ځکه چې پیغمبر راشي او دلیل ورسره نه بیم خلک خبره نه مني، الله وی دلایل مو سره نو دوی څه چلو کو. فما كانوا ليؤمنوا، نو نو دوی چې ایمان راوړی وی، بما کذبوا په هغه په دې وجه چې دروغجن یې ګڼلي وو، من قبلو مخکې د دوی نه، په اول کې چې څنګه رال یعنی د اول ځل نه دی څه وکړه دروغجن یې وګڼل. کذلک یطبع الله، دغه شانته مور وی الله على قلوب الكافرین، په زړونو د کافرانو باندې. وما وجدنا لاکثرهم من عهد، او نه دی موندلی الله وی موږ د ډېرو د دوی لپاره پوروالې په لوز باندې چې دی په لوز باندې پوروالې وکړي. الله وی د دې څخه خلک نه دي چې په لوز پوروالې وکړي. وان وجدنا، او خامخا موندلی دی مونږ اکثرهم، اکثره د دوی نه لفاسقین، خامخا نافرمانه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بیا ولېږه وروسته موږ د دوی نه موسی علیه السلام په خپلو معجزاتو سره الى فرعون وملئه، فرعون ته او د هغې هغه غټانو د قوم ته. نو څه وکړه خبرې ومنله. اوس دې ځای نه وروسته الله د موسی علیه السلام واقعه ذکر کوي چې د موسی علیه السلام خپل قوم ته دعوت وکړو. فرعون ته ورغی ورته ویې د الله د طرف نه پیغمبر یم، تا ته رالېږلی شوی یم او په حقیقي او په رښتینې باندې زه الله رالېږلی یم تا ته، او نښې مې د ځان سره راوړي دي، معجزات مې راوړي دي. قرآن کریم نور ځایونو نه معلومیږي چې د موسی علیه السلام او د فرعون په منځ کې خبرې شوي دي. فرعون وویل ای موسی تاسو سره لپاره راغلي وي، موږ تا ته دعوت درکوو. هارون علیه السلام ورسره و. نور آیتونو کې دا شته که نه؟ ورته ویل ستاسو د دواړو رب څوک دی؟ موسی علیه السلام ته ویل. موسی علیه السلام ورته وویله په جواب کې چې زمونږ چې دی نو رب العالمین رب دی، چې هغه رب العالمین دی. بیا ورته ویله موسی علیه السلام فرعون ته چې دا بني اسرائیل مونږ ته پرېږده، خپل وطن ته بوځو او دا عذابونه ولې مه ورکوه. فرعون ته غلامان جوړ کړي وو د دی نه او مصر کې بند کړي وو، نو دی د هغه ځای نه یې نه پرېښوستل. نو فرعون ورته ویله که ته چېرته رښتیا پیغمبر یې د یو نښه راوښې وه، یو معجزه دې راوښې وه. موسی علیه السلام خپله امسا په دې ځمکه باندې ګزار کړه، نو یو لوی هیبتناک مار د هغې نه جوړ شو او خپل لاس یې په دې ګریوان کې دننه کو چې راویستو نو بلکل سپینه رڼا یې کوله، ښایسته رڼا چې هر سړي به دا رڼا لیدله. نو دا معجزات ورته موسی علیه السلام وښودل. ثم بعثنا، بیا ولېږه موږ وروسته د دوی نه موسی علیه السلام په معجزو خپلو سره الی فرعون ته او د هغې غټانو د قوم ته. فظلموا بها، نو دی انکار وکړه د هغې نه، ظلم دې ته ظلم یې وکړه په هغې سره، یعنې انکار یې وکړه. بآیاتنا، په معجزاتو زمونږه.
فانظر نو اگورا کیف کان عاقبت المفسدین نو څنګه شو انجام د فساد کوونکو. وقال موسی او ویل موسی یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا ز رسول ما د رب العالمین د طرفنا را لګل شوی ما. بیان ورته شروع کو دعوت. حقیق علی الا اقول على الله الا الحق لا يقيم چې زب نویم په الله باندې مگر حق خبره. قد جئتكم ببينه من ربكم یقینا راوړې دې ما تاسو ته ښکارا معجزه د خپل رب د طرفنا. فارسل معي بني اسرائيل نو ولېږه زما سره بني اسرائیل پرې د مصر نوزي خپل کلی خپل زینو ته لاړ شي. نو فرعون ورته ویله قال ان كنت جئت بآية ورته ویله که چېرته ته راغلی په څه سره بآية په یو معجزه سره نو فأت بها نو راوړه ته دې لره ان كنت من الصادقين که ته چېرته رښتیا پیغمبرې. فألقى عصا نو گزار کړه موسی علیه السلام خپل امسا. فاذا هي ثعبان مبين نو په دغه وخت کې ناسا په دا یو اجدها شو مبین ښکارا. ونزع يده دویم او راویست لاس خپل. فاذا هي بيضاء نو ناسا په هغه بيضاء تک سپینو للناظرین د کتونکو دپاره چې هر چا ورته کتل. قال الملأ من قوم فرعون اوس کله چې د قوم فرعون او د دې سردارانو مشرانو د امسا ولیده چې د دې نه مار جوړ شو او ګلاس دې نه سپینه رڼا وخته نو دوی ویل چې دا خو ډېر غټ جادوګر دی سخت ماهر جادوګر راغلی دی او نو دوی دا خبره وکړه چې راځئ داسې طریقه جوړو چې دا سړی د دې ځای نه وباسو ځکه چې دا خو که داسې قسم جادو دی د سره یي دا خو به تاسو د دې کلي نه وباسي د دې ځای نه به ورک کي او ستاسو چې کوم بادشاهي ده په دې باندې قبضه کول غواړي. نو فرعون بیا خپلو سردارانو ته خطاب وکړه چې ستاسو سره یا د څه مشوره کوو. نو ټولو د مشورې کولو نه وروسته دا خبره وکړه چې موسی او د هغه ورور هارون دا بند کوي په یو ځای کې او ټول د ملک ساحران چې دي جادوګران دا به راجمع کړو. په هغه زمانه کې په مصر کې د جادو ډېره غټه چرچه وه ډېر اهمیت یو. نو دا ټول جادوګران به راجمع کړو او د دې سره مقابله شروع کړو چې څوک دغه کېږي غالبه کېږي. فرعون بیا دې ته وویله وره که چېرته تاسو غالبه شوئ زه به تاسو د غټې مشرۍ نه درکړم غټې عهدې به درکړم منصبونه به درکړم او تاسو به معززو خلکو کې داخل شئ. نو دا خبره الله دې آیتونو کې کوي. قال الملأ نو ویل هغه غټانو من قوم فرعون نه قوم د فرعون نه ان هذا لساحر علیم یقینا خامخا دا جادوګر دی ډېر پوه دی سخته پوه ورسره ده. یرید ان یخرجکم دی غواړي اراده لري چې وباسي تاسو لره من ارضکم د ځمکې ستاسو نه. فماذا تأمرون نو تاسو څه حکم کوئ دې باره کې مشوره. قالوا ارجه دی وویله مهلت ورکه دلره و اخاه ورور د دلره دی دلته کښېنه و ایثار یې کړه. وارسل فی المدائن حاشرین او ولېږه په ښارونو کې راجمع کوونکي. یأتوک بکل ساحر علیم دی به راولي تا ته هر یو جادوګر ډېر پویه جادوګران به راجمع کي. وجاء السحرة د دې دا کار وکړو ساحران راغلل جادوګران فرعون ته. قالوا دی ورته ویله ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین دی ورته دا خبره وکړه یقینا موږ لره به خامخا مزدوري که چېرته موږ شو غالبه. قال نعم فرعون ورته ویل او وانکم لمن المقربین مزدوري څه کې چې تاسو به خامخا د نږدې کړی شو نه ما ته نږدې خلک به وي معزز ما ته. قالوا یا موسی دی چې کله میدان ته راووتل نو موسی علیه السلام ته ویل چې ته څه وکړه اما ان تلقیه یتي وغورځوه یعنی ورته ویل چې اول ته دا کار وکړه چې موږ وګورو چې څنګه کار کېږي چې ستا د قوت راښکاره شي په دې کې. موسی علیه السلام ورته ویل چې نه اول تاسو خپلې کارنامې وکړئ چې تاسو څه کولی شئ هغه وکړئ. نو هغې چې کله دغه کار وکړه خلکو په سترګو باندې سحر وکړه پړي را ګزار کړو جادو یې وکړه د خلکو په سترګو باندې خلک ویرېدل د هغې نه
موسی علیہ السلام خپل لږ په یېره کې شو لکه سورۃ طه کې رضی الله ته وایي چې مه یېرېږه ته غالب یې نن ورځ اوس خپل امسا گزار کړه نو کله چې امسا گزار کړه نو ناڅاپه هغه ټول ماران او هغه دغه چې کوم دی جوړ کړي هغه ټول یې وخوړل نو فرعون او دغه د کارکونانو چې دا حالت ولید نو سخت ذلیل او رسوا شو او دی جادوګرانو ټول ایمان راوړو او په سجده باندې پریوتل دی واقعیت الله اشاره کوي دی آیتونو کې قالوا ندی اویلا یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا اغرزوت و اما ان نكون نحن الملقين یا بمنګ شو غرزون کی قال القوا دوت ویلا اغرزوي تاسو فلما القوا کله چې اغرزول خپل امساګانی او رسي سحروا اعين الناس سحر وک جادو وک پسترګو د خلکو کې واسترهبوهم او خلک ويرول وجاءوا بسحر عظيم او راي وړ په یو جادو لوی سره واوحينا الى موسى او وحي وکړه موسی عليه السلام ته ان القي عصاك چې وغرزو خپل امسا فاذا هي تلقف نو ناسا اغی تیرول ما یأفکون اغا چه دی دروغ جوڑول فوقع الحق نو خکار شو حق وبطل ما كانوا يعملون او باطل شو بیکار شو اغا سر چه دی کول فغلبوا هنالک بس مغلوب کړی شو پړ شو دی په دغه وخت کې فرعونین هنالک په دغه ځای کې وانقلبوا صاغرین او وګرځیدل واپس شو دی ذلیلا والقي السحرة ساجدين او غرزول شو ساحران سجده کون کی قالوا آمنا برب العالمین نو دی ول ایمان راوړی دی موږ رب العالمین باندې رب موسی و هارون رب موسی او د هارون زکه دا ویله چې خلق فرعون ته رب ویله کنه چې اسنه چې دی دا ګمان وږي چې فرعون باندې دی ایمان راوړی نه موسی او رب موسی او دا غرور هارون چې په کوم رب باندې ایمان راوړی دی موږ باغی ایمان راوړی دی قال فرعون آمنتم به فرعون ته تاسو په دې باندې ایمان راوړی دا خو تاسو مخکې نه دا خبره جوړه کړې وه او یو چلم جوړ کړی او یو سازش و ستاسو نو مخکې نه تاسو خبره کړې وه چې داسې یو کیسه به جوړوو نو ځکه تاسو په دې باندې ایمان راوړه قال فرعون ویل فرعون آمنتم به ایمان راوړو تاسو په دې باندې قبل ان آذن لكم مخکې د دې نه چې اجازت وکم زه تاسو ته ان هذا لمکر یقینا دا خامخا یو چل دی مکرتموه فی المدینه چې تاسو جوړ کړی دی په ښار کې حالانکه موسی علیہ السلام د دې سره د دې نه مخکې د سره نه میلاو شوی نو پاسې دروغ یې ویل لتخرجوا منها اهلها د دې لپاره چې وباسئ د دې نه اهل د دې اوسېدونکي د دې کلي فسوف تعلمون زر دی چې پوهه بشئ تاسو لأقطعن خامخا زب پریکم ایدیکم لاسون استاسو وارجلکم من خلاف او خپیستاسو ردو بدل ثم لأصلبنکم اجمعین بیا بخامخا زب سلیکم تاسو طول قالوا انا الى ربنا منقلبون دیو تویل یقینا مخبل رب تور گرزیدون کیو ارس چی که زمون سرویکا وما تنقم منا او ته بد نگنی زمونگنا الا ان آمنا مگر دا خبر چې مون ایمان راوړی دی بی آیات ربنا په آیاتونو رب زمونږ لما جاءتنا کله چې رال مونږ ته خو هغه خبرې مونږ سره بد ګڼئ چې د الله آیاتونه دي او په هغې باندې مونږ ایمان راوړی دی ربنا افرغ علینا صبرا دی ویل ای رب زمونږ راتوی کې په مونږ باندې صبر راکې راله وتوفنا مسلمین وفات که مونږ مسلمانان وقال الملأ من قوم فرعون ویل هغه غټانو د قوم د فرعون نه اتذر موسی وقومه ای تپریدي موسی او قوم دغه لیفسدوا فی الارض د دې لپاره چې فسادونه وکړي په ځمکه کې ویذرک والهتک او پریدي تعالی او معبودان ستا قال سنقتل ابناءهم دی ویل زر دی چې موږ به وژنو زامن د دوی ونستحیي نساءهم او ژوندی به پریدو زنانه د دوی ابناءهم زامن به وژنو او دا جنکی چې دي دا به ژوندی پریدو وإن فوقهم قاهرون او یقینا موږ د دې د پاس زورور یو زورور به الله مغلوب کړ تباہ برباد کړ قال موسی لقومه ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل قومه استعینوا بالله واصبروا مدد طلب کوي په الله باندې او صبر کوي ان الارض لله یقینا زمکه دا د الله ده
یورثها من یشاء من عباده میراث کې ورکوي الله چاله چې وغواړي د خپلو بندګانو له والعاقبة للمتقین او ښه انجام د متقیانو لپاره دی الله به تاسو غالبه کوي موسی علیه السلام ورته ویل تاسو لږ صبر کوئ الله به غالبه کوي نو دوی څه ویله قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا بني اسرائیل نه بیدي ښکاره کړه په دې وخت ورته ویله ستا د راتلو نه مخکې یعنی ته چې کله پیدا کېدلې په هغه وخت کې موږ د تکلیفونو را رسېدلي او د فرعون به موږ قتلولو لکه خوب یې لیدلی او کله چې ته نبي شوې پیغمبر شوې اوس هم موږ د تکلیفونه را رسي اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیفونه را کړی شوي دي موږ ته مخکې د دې نه چې ته موږ ته راغلی ومن بعد ما جئتنا او وروسته د هغې نه چې ته موږ ته رالې قال عسى ربکم موسی علیه السلام ورته تسلي ورکړه چې نږدې دی رب ستاسو ان یهلک عدوکم چې هلاک به کړي دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او نایبان به کړي تاسو په دې ځمکه کې فینظر کیف تعملون نو وګوري الله به چې څنګه عملونه کوئ تاسو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین نو یقینا راونیول من آل د فرعون لره بالسنین په قحطونو سره ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو سره لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دی نصیحت واخلي خدای نصیحت وانغست فاذا جاءتهم الحسنه کله چې براله دیتا ښه حالت براغې دیتا قالوا لنا هذه ویل بجدا خو زمونږ د پاره دی یعنی موږ د دې لایق حقدار یو کنه چې دا ذکر الله به موږ باندې ښه حالات راولي وان تصبهم سیئه که چېرته به ورسېد دوی ته څه تکلیف به ورته ورسېد یطیروا بموسی نو بدپالي به یې نیوله په موسی علیه السلام باندې ومن معه او په ملګرو د هغه بیا به ویل دا ته سپېره راغلی مونږ ته چې رالې مونږ داسې ګډوډ شو الا انما طائرهم عند الله خبردار یقینا سپیرواله د دوی چې د الله سره دی دا خو الله راولي په دوی باندې ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر په دې کې نه پوهیږي وقالو او دوی دا خبره کوله مهما تأتنا به من آیه هر هغه شی چې تا راوړی دی مونږ ته یوه نښه ده لتسحرنا د دې دپاره چې ته چې جادو وکړي ته په مونږ باندې بها په هغې سره فما نحن لك بمؤمنین نو نه یو مونږ ستا دپاره ایمان راوړونکي نو چې ایمان یې رانه الله قانون دا دی چې پیغمبر یې راولېږه او بیا هغه خبره نه مني الله پې عذابونه نازل کړه فارسلنا علیهم الطوفان دا عذاب تفصیل کوي الله راولېږه موږ په دې باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپږې والضفادع او چندخان والدم او وینې آیات مفصلات دا نښې دي جدا جدا دا پې الله را نازل راویلېږل فاستکبروا نو لویي وکړه دوی وکانو قوما مجرمین او دوی قوم مجرمانو ځکه پې الله راولېږل هسې خو الله عذاب نه رالېږي ولما وقع علیهم کله چې واقع شو په دې باندې الرجز عذاب د دې عذابونو نه الله په دې د عذابونو راولېږل نو قالوا یا موسی دی به چغې جوړې کړې ای موسی علیه السلام ادع لنا ربک وغواړه زموږ دپاره د رب ستانه بما عهد عندک په سبب د هغې وعدې چې کړې د تا سره لئن کشفت عنا الرجز که تا لرې که زموږ نه د عذاب په دې دعا سره چې تی د الله نه وغواړي لنؤمنن لك نو خامخا مونږ به ایمان راوړو په تا ولنرسلن معك بني اسرائیل او خامخا مونږ به ولیږو تا سره بني اسرائیل وعدې ورسره وکړه الله ته د عذاب لرې کړه بیا هم دی سم نه شو الله غرق او تباه فلما کشفنا عنهم الرجز کله چې لرې که مونږ د هغې نه دغه عذاب الى اجل هغه نیټې ته هم بالغوه چې دی رسېدونکي و هغې ته اذا هم ينكثون نو په دغه وخت کې دی دا لوزونه ماتول فانتقمنا منهم الله وی بدله واغسته موږ د دوی نه فاغرقناهم في اليم نو موږ غرق دی لره په دې دریاب کې بانهم كذبوا بآياتنا په سبب د دې چې دی دروغجن ګڼلي آیاتونه زمونږه وکانو عنها غافلین او ودی څه
بے پرواو په غفلت کې وو. کله چې دی موسی علیہ السلام ته ویل چې بس روان شي، دا قوم ستا مونږ تا سره پرېږدو، قوم دی روان. موسی علیہ السلام چې خپل قوم را روان کړه، اجازت ولې دی ورکړي چې د مصر نه وباسه. نو د شپې په وخت کې دی په جلتۍ سره راووت او ځان سره خپل څاروي را روان کړه. نو دی تلو یو بحر ته ورسېده، د بحر احمر ورته وایي، او د دې د ساحل چې دی د بحر د غاړه دی د ساحل وایي، د دې په غاړه باندې دی روان نو چې کله وکتل چې دا ټول کلی راته خالي شو، ښار راته خالي شو مصر. فرعون په خپله فیصله باندې پښیمانه شو. نو لښکر یې د ځان سره راواغېستلې او روان شو. نو کله چې دی راورسېد دی بحر احمر دی ساحل ته راورسېد، روان شو. بني اسرائیل ولیدل چې ویلې نو ښه خفه شو، پریشان شو. موسی علیه السلام ولې تسلي ورکړه چې غمجن کېږئ مه، او زما رب زما سره دی، مه غمجن کېږئ. بني اسرائیل ډېر سخت پریشانۍ کې پرېوته. کله چې دی ورته رانږدې شو، دریاب ته راورسېد، موسی علیه السلام هغه دریاب ووهو په خپله امسا باندې. نو په هغې کې لارې جوړې شوې، لارې کولاو لاره پکې جوړه شوه. بني اسرائیل په دې لاره باندې پورې وتل. فرعون چې ورته راورسېد چې بس دریاب کې لاره جوړه شوې ده او ښه پکې ور دننه شو، نو الله دی په دې دریاب کې ډوب کړه، غرق یې کړه، په هغه ځای کې ټول هلاک کړه. او بني اسرائیل ورته کتلې، او دا ډېر سخته مزه کوي چې دشمن دې هلاکېږي او ته ورته ګورې. نو دې وخت کې بیا فرعون چغې والي چې ربه ما اوس ایمان راوړی دی. ایمان په دغه وخت کې فایده نه کوي. واورثنا القوم الذین، او په میراث کې ورکړه مونږ هغه قوم ته کانوا یستضعفون چې هغوی ضعیف ګڼلی شو په مصر کې. مشارق الارض، مشرقونو د ځمکې، و مغاربها او مغربونو د هغې ته. التي بارکنا فیها، هغه ځمکه چې برکت اچولی و مونږ په هغې کې. وتمت کلمت ربک، او پوره شوه فیصله د رب ستا، وعده د رب چې تاسې کړې وه، الحسنه ښایسته، علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې، بما صبروا په سبب د هغې چې دی صبر کړی و. ودمرنا، او هلاک که مونږه لره مونږه، ما کان یصنع فرعون وقومه، هغه چې کول به فرعون او قوم د هغه، وما کانوا یعرشون، او هغه چې دی به چتونه جوړول. وجاوزنا، او پورې ایستل مونږه پورې ایستل دی لره ببني اسرائیل البحر، بني اسرائیل لره په بحر کې. دا اوس د دې ځای نه چې کله دی دا بني اسرائیل پورې ایستل د موسی علیه السلام سره، او د دې دریاب نه دی ووتل، نو د صحرای سینا ورته وایي، جنوبي علاقه د هغې طرف ته دی روان شو. چې ورتیر شو، څه خلکو باندې ورتیر شو، هغې خلکو د بوتانو عبادت کوو. مفسرین وایي چې دا کنعانیان، او بعضې وایي چې دا د یو بله قبیله وه چې هغه په رقه کې اوسېدل، دغه خلک وو. دی به د غوا د مجسمو عبادت کوو. دی چې کله ولیدل موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موسی علیه السلام مونږ له همداسې یو بوت پکار ده چې مونږ ورته ښکاره ګورو او مونږ ورته سر ټیټوو او بندګي کوو. نو دا د جهالت دا مطالبه وکړه، ځکه دی داسې نوي مسلمانان شوي نو په دین باندې پوره نه پوهېدل. موسی علیه السلام په دې باندې سخت غوسه شو. نو دی واقعې ته الله اشاره کوي، وجاوزنا، پورې ایستل مونږ دی لره، ببني اسرائیل، بني اسرائیل له البحر په دریاب کې. فاتوا علی قوم، نو دی رال په یو قوم باندې، یعکفون چې دی منجوري کوله، عبادت یې کوو، علی اصنام لهم، بوتانو خپلو. قالوا یا موسی، دی ویل ای موسی، اجعل لنا آلهه، موګرځوه زمونږ لپاره معبود، کما لهم آلهه، لکه څنګه چې د دې معبودان دي. قال انکم قوم تجهلون، موسی علیه السلام ورته ویل یقینا تاسو قوم ناپوهه، ان هؤلاء متبر ما هم فيه، یقینا دا خلک چې دی هلاکېدونکي دي، هلاک به کړی شي هغه څه چې دوی په هغې کې دي چې د بندګي د هغې کوي. وباطل، او باطل دي، ما كانوا يعملون، هغه چې دی کول. قال اغیر الله ابغيكم ربا، ابغيكم الها، آیا په غیر د الله نه زه طلب کوم تاسو له بل معبود.
وهو فضلكم على العالمين او الله تاسو غوړه کړی په ټول مخلوقات د خپل زمانه واذ انجيناكم او هغه وخت چې کله بچ کې مونږ تاسو لره من آل فرعون د فرعونانو يسومونكم چې رسول تاسو ته سوء العذاب نکار عذابونه ناشنا عذابونه ولا ورکول فرعون يقتلون ابناءكم وجلي بچستاسو زمن ويستحيون نساءكم او ژوندۍ پرې خودلې زنانستاسو وفي ذلكم او پديكي بلاء امتحان من ربكم عظيم درب ستاسو نه چلوې لوی امتحان بدا سورہ غلي ووعدنا موسى 30 ليله دي سره زمونږ درس اختتام ته ورسید سبب ان شاء الله يوصل 2 نمبر آیت نه شروع هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم